بسم الله الرحمن الرحيم. صيغ الامر والنهي، الفاظ د امر او د نهي. صيغ الفاظ ته وي او امر دې ته ویل کېږي چې چاته یو حکم وکي، او نهي دې ته ویل کېږي چې د یو کار نه منع وکي. نو دی نرسته به هغه احادیث ذکر کیږي دی کتاب کې چې پای کې به یا امري د الله رسول موږ ته یو امر کړی، یو حکم به راته کړی، او یا به د یو کار نه منع کړی یو. صيغ الامر، الفاظ د امر، والنهي او الفاظ د نهي. نهي معنا منع کول له یو کار نه. دی باره کې احادیث راوړي. اولنې حدیث د بخاری شریف دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي: بلغوا عني ولو آیة. د الله رسول صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې ترغیب ورکړی دی دې خبرې ته چې چا د قرآن کریم صحیح زده کړه، یا چا یو حدیث مبارک زده کو پوه شو، نو دا دی نورو ته ورسوي. د دې دعوت دی وچلی نورو ته، او خلق دې دعوت نه وس خبر کی. بلغوا ورسوي تاسو عني زما د طرفنا ولو آیة اگر چی یو آیات وی، یو آیات دی وی خو هغه ورسوي. او کو چا ډیر ورزي نو به ډیر ورسي. څومره علم چې الله درکړي نور ته ورسوه. حدیث کې راغلی د الله رسول وی: وينزر الله امران سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. الله دې ترو تاسو ولري هغه انسان چې زما یو خبره واوریدله او هغه سم یې ذکر او به نورو ته ورسوله هغه شان دي څنګه چې اوریدلی و. دا انسان دی الله ترو تاسو لري. سفیان بن عیینه یو بزرگ تیر شوی دی، یو لوی عالم دی. بزرگ معنی لوی عالم. بزرگ مطلب دا نه چې په غیب پویږي، په غیب غسر بیا الله پویږي. نو هغه ویلی سفیان بن عیینه وی محدثینو کې چې ته هر یو سړی ویني، یعنی چا چې د علم حدیث سره تعلق علم حدیث بیانې نورو ته رسي، نو دا غي په مخ کې به تازگی وي د دې حدیث د وجینه چې د الله رسول ویلي الله دې ترو تاسو لري هغه انسان چې زما خبر واوري نورو ته ورسي. مخ کې زو انزل الناس منازلهم. دا حدیث د ابو داود شریف دی. دې حدیث کې دا مسله ده چې ارچاله بخپل مرتبه ورکه، ارچاله بخپل مرتبه ورکه، او هر شخص چې داغه عزت و داغه د فضیلت او داغه د درجه مطابق کې. یو سړی شریف انسان دی په معاشره کې، شریف انسان دی، او بل چې دی نو هغه رذیل انسان دی، په غلطو کارونو باندې مشهور دی. دا به دوه نه برابرې په درجه کې. چې کله مجلس ترال هغه شریف انسان لبا د مجلس هغه مقام کې ځای ورکې چې هغه په مجلس کې د عزت ځای اوچت به کېنه، کم چې به کې د عزت ځای په هغه مجلس کې، او هغه کم چې بیکاره خوینو والا انسان دی نو هغه بلاندې کېنه. دا مطلب شو. دارنګ یو خادم دی او بل مخدوم دی. خادم او مخدوم رال. مخدوم معنا هغه انسان چې هغه خلق خدمت کوي، سردار دی او مشر دی، درجه والا دی، او نورو څخه خادمان دي.
نو دغه مخدوم او دغه سردار چیرې دا به په اوچت زیبانی کینی، په عزت په زیبانی بالغ به وته کی دی او تکیا به وته کی دی. او کم چې خادمان دي نه به هغه لاندې درجه په ځای کې نه ولیکيږي. هر چاله خپل درجه ورکول لنډه سی وایا. انزل الناس نازل کیتا سو خلق لرا، نازل کیتا سو خلق لرا منازلهم خپل درجو تا، نازل کی خلق لرا منازلهم خپل درجو تا، یعنی هر سړي خپل درجه ورکا. ټول خلق یو شانتی مګنا، ټول خلکو یو شانتی عزت مکوا، بلکې د شریف او د سردار او د مشر او د عالم اوچت مقام دی. دریم حدیث اشفعوا فلتوجروا، دا د بخاری او د مسلم حدیث دی. د الله رسول وی سفارش کوي الله به اجر درکړي. ستا د وجنا یو سړی د جیل نه راخلاص شو، ستا په سفارش باندې الله به اجر درکړي. ستا په سفارش باندې یو ځای کې مدرسه جوړه شوله، ستا په سفارش باندې یو ځای کې جمعات سا شو، ستا په سفارش باندې یو انسان د مرګ نه بچ شو، نو الله به اجر درکړي. سفارش کوا، د نیکی سفارش کوا، د ګناه سفارش مکوا. پای کې هم به د انسان د ګناهي سوي. اشفعوا سفارش کوي تاسو، فلتوجروا بس اجر با درکول شي تاسو ته. قل آمنت بالله ثم استقم، دا د مسلم حدیث دی. صحابی راله و یا رسول الله ما تا وصیت وکا، نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی د سیو آیا چې ما ایمان په الله راوړې او بیا په دې خبره باندې تر مرګ پورې مضبوط پادشاه د زما ته وصیت شو. په دین اسلام باندې او په اسلام باندې برقرار پاتې کېدل باندې وته وصیت وکړو. زکه دا ډېر اوچت عمل له استقامت. قران کې الله ویلي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، سوک چې وایي چې زمونږ رب الله دی او به په دې مضبوط پاتې شو په دې عقیده یو طرف ته بل طرف ته نه اوخته، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نو په دې باندې چرته یې راشي او نو چرته غمجن شي، نه قبر کې نه میدان د حشر کې. او بل آیات کې راغلي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اغه خلق چې غي وي چې زمونږ رب الله دی به په دې مضبوط پاتې شو تر مرګ پورې، نو چې کله مړ کیږي ملائکه راشي او ورته وي الا تخافوا مېریږي ولا تحزنوا مغمجن کیږي وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، او په جنت باندې زیره قبول کړي. لفظی معنی د ګوره قل اوایا اے مؤمنه د سی وایا چې آمنتو ما ایمان راوړل بالله فالله باندې ثم استقیم او به مضبوط پاتې شپدي عقیده باندې دي زبانی بسته